د کندهار ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د 4004 بېلابېلو قضیو پر حل او فصل سربیره 3143 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د 3918 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 3908 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هلمند ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د 2909 بېلابېلو قضیو پر حل او فصل سربیره 3308 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې لوړ رتبه قضایي پلاوي د هیواد 8 ولایتونو ته سفر وکړ. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1514 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د فراه محاکمو په یوه میاشت کې د 214 دوسیو پر حل او فصل سربیره 404 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د 3100 بېلابېلو قضیو پر حل او فصل سربیره 1501 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د 1816 بېلابېلو قضیو پر حل او فصل سربیره 1412 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان محاکمو په 2 اونیو کې د 316 دوسیو پر حل او فصل سربیره 91 وثیقې اجرا کړي دي. د غور محاکمو په 2 اونیو کې د 90 دوسیو پر حل او فصل سربیره 108 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان محاکمو په 2 اونیو کې د 2 دوسیو پر حل او فصل سربیره 101 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب محاکمو په 2 اونیو کې د 304 دوسیو پر حل او فصل سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان محاکمو په 2 اونیو کې د 115 دوسیو پر حل او فصل سربیره 108 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان محاکمو په 2 اونیو کې د 108 دوسیو پر حل او فصل سربیره 15 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان محاکمو په 2 اونیو کې د 111 دوسیو پر حل او فصل سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي.